مهم خبر مولوي کبیر د بهرنیو ډرون الوتکو د مخنیوي امکانات نه لرو. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر وایي حکومت یې داسې وسایل نه لري چې د افغانستان پر فضا د ګرځېدونکو بې پلوټ الوتکو مخه پرې ونیسي. مولوي کبیر دا خبره پرون پنجشنبې په پنجشیر کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر دې وړاندې څو نورو طالب چارواکو د افغانستان په اسمان کې د بې پلوټ الوتکو د ګرځېدو یادونې کړې وې. تېره میاشت په کندهار او نیمروز کې د بې پلوټ الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو د ویاندوی ذبیح الله مجاهد وویل چې د افغانستان پر فضا د نورو هیوادونو د الوتکو ګرځېدل د افغانستان د فضایي حریم سرغړونه ده. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم تایید کړي و چې د افغانستان فضا یې په کنټرول کې نه ده. یو شمېر طالب چارواکي وایي چې بې پلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه له تېرېدو وروسته افغانستان ته داخلیږي. ګرانو کتونکو دا و د نن ورځې تم شوی ویډیو. تر بیا ښې چارې ښه وخت.